بل ادب قرباني کې کتاب او سنت کې چې نقل له او زمنګ د نبی او د صحابو نه نقل له هغه به قصاب له اجرت نه ورکاو قصاب سره راولي او د قرباني نه اجرت ولورګي تعالی موږ سرمن ورګو په خاص سرمن اګران وي او یا قصاب ته تعالی موږ خاص یو دړې غوخه درګو ته موږ سروي سپین ګدي سي به نه کول ها قصاب باندې به قرباني کول دا جایز ده سی حدیث کې راغلی علي بن ابي طالب وي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه نبی رسول ما ته امر وکړي داغه د قرباني دیکبال زو وکم وانا تصدق بلحومها او دا غوخه صدقه کوم وجلودها او سرمنم صدقه کوم واجلتها او دا زنګم له صدقه کوم ولا اعطي الجزار منها شيئا او قصاب لدي شاور نکم په دې قصابای کی بل روایت کې راځي نحن نعطيه من عندنا قصابان لو مخبل طرفنا خرچه ور کوله قرباني کوم له شي نه ور کاو قصاب سره دا خبره کول چې موږ تعالی د قرباني دړې غوخه ټول ملګری بدل کو یا به موږ تعالی سرمن درکو یا موږ تعالی د پانچې درکو موږ له سروي سپین کدا غلطه ده دسی باندې کې د قرباني غوخه بزان سره کې دي قصاب له پیسې ورکي او کاسي خیراتی د غلط شي ورکو په دې مزدوري کې بنه ورکي مزدوري به ول ځان نه ورکي او کاسي د خیراتی مسکین او تاول غوخه ورکول دا ټیک ده لیکن په دې قصابي په سپینولو کې او د سرمن په استلو کې او په لاله کې او په دې کړهو کې د قرباني غوخه په بدل کې ورکول په اجرت کې دا ناروا ده دې طریقې مسله ځان ساتي بعضي خلک د سیم وي چې پلانې که زمونږ د ساروي وساتي هغه لو موږ زیاته غوخه ورګه په سرمن ورګه دا طریقه غلطه ده دا زمونږ د نبی طریقه نه و د قرباني د غوخه تقسیم دا د خاصه طریقه په حدیثو کې نقل نه ده قران نه معلومیږي د بعض روایتونو نه معلومیږي چې دوه درې حصے به سره جوړ کی قران کې دې آیات ده چې الله عزوجل فرمایلی کلوا منها واطعموا البائس الفقير تاسو ته اخري چې کوم غریباران فقرا دي غولت ورکي دا د قران آیت د سوره الحج کې او حدیث دا د کلوا واطعموا وادخروا یا کلوا وادخروا واطعموا دا حدیث صحیح بخاری کې دوه درې روایتونه په دې باب کې راغلي دینم نه معلومیږي کلوا خپل خوري واطعموا او نور مسکینانو باندې تاسو تقسیم کوي وادخروا ځان سره په پرچ کې کېدوي ادخار ویل کېږي سٹور کول ته دا جایز ده نو د دې روایتونو نه بعد سلف او تفسیر د څه معلومیږي چې د قرباني وخت درې حصے کول یو استخپل خپل بچو باندې خورول او بل استستا چې کوم دوستان دی او ملګری دی هغه له دعوت کول د ملګرو له دعوت ورکول مسکینانو غریبانو باندې تقسیمول او که څه حصہ پاتې چې ځان له خودل او بیا ورسته خړل دا ناروا نه ده دا د امیانو خلکو خبره ده چې قرباني درې مورز نه وخت دله هغه خي بدبوي وکړه دا مکروه شو دا د امیانو خبره ده صحیح بخاری کتاب المغازی کې حدیث ده یو صحابي راغی د جهاد نو د لری زنه څو کاله پس راغی کور کې زنانو ور د قرباني غوخه راواغسته خو ډیر ورځ شوی شل دی شوی د قرباني شوی غوخه کور کې برته واغه زنه خورم ځکه نبی اسلام فرمایلی تیر کال چې د قرباني غوخه درې ورځ نه خوا ساتل ناروا دي څنګه پتا سو ما باندې غوخه خوروي بهر تلار د بل صحابین ته پوسوک د تر د زوینه چې زمون کور کې زنانو د قرباني غوخه ساتل لږ ور د اختر څو ورځې وشوي او دا پیغمبر منع کړ د هغه ته ویل چې هغه حکم بدل شوی دی تیر کال ځکه منوا چې دلته غریباران ماجر زمون خواله راغلی او زمون په خوا کې دیرو نو پیغمبر وې درې ورځ نه خد قرباني وخه مساتې دا ناروا ده نو موږ په مسکینانو باندې تقسیم کړه بیا دا حکم منسوخ شوی دی وز دا حکم بدل لکه درې ورځ زیات څوک د قرباني وخه ساتینو ساتل شي دا ول جایز نه روا نه ده نو لهدا که څوک د قرباني وخه په برج کې کیږي دا ناروا نه ده خو زمارونو دام یاد چې ستا په خوا کې مسکینانو قرباني نه کړي یتیمانان ستا په خوا کې دي کونډې رنډې ستا په خوا کې دي دغه غربا په یو کلی کې دنیا چې او قرباني نه کړو ته پرچ ته خجول او خو په میاشتو باندې خو دا طریقه به بهتره نه بهتره دا چې مسلمانانو باندې تقسیم کړي دا نور مسلمانان ساسر به د اختر کې شریکي او کته کیغه او دا نو ساده پاره ناروا نه ده بخلو د شمتیانه به سړی کار نه اخلي بلکې سړی به سخی د الله رسول د قرباني د میدان نه به وخت تقسیموله سخا ځان کې پیدا کول به کار وخت هم ملاويږي د مسکینانو کار چې به روان شو دا دعاو کې استغفر الله رب العالمین قبول کی دا زمونږ د نبی طریقو چې هغه ډیر سخیو به دا ورځ باندې د قرباني ورځ سودی د جمهور رائے دار چې دا راجح دا بیانوم څلور ورځې دي د اختر د ورځې نه علاوه درې ورځې یو یوم النحر یو لسمه دو لسمه دیار لسمه ډیر دلایل په دې باندې دي د هندستان یو عالم په دې باندې اوس کتاب لیکلی زمونږ سره شته په دې موبایل کې دی یو جل کتاب په دې مسلې لیکل چې د قرباني څو ورځې دي نو راجح دا ده چې د قرباني د ورځې نه علاوه درې ورځې دي
او بدی کې د فضل الله ظهیر او د علماء رائے دام د سړی د قرباني د ورځې هم کولای شي د شپې هم کولای شي د مازیګر نورست هم کولای شي او د دې د منی چې کوم روایتونه دي هغه کمزوري دي ظاهر ده نو د شپې قرباني کول هم جایز دی په دې ورځو کې چې په ولسمه د شپې قرباني وکړه بل ورځ سحر نه وکړه د مازیګر نه وکړه په دې ټولو ورځو کې ان شاء الله گنجائش تره نو د اختر د ورځې نه علاوه 3 ورځې نور قرباني کیږي که قرباني په اول ورځ پیدا نشو دویم ورځ یا به کور کې د چا 3 قرباني دي یو په اول ورځ لاله کا دویم په دویم ورځ لاله کړه دیم په دریم ورځ لاله کړه بلې په څلورم لاله کې ان شاء الله کیږي کتاب سنت دا نقل لي او د لپاره ډیر دلایل چې د موخه نه ده مختصر دي دا خبره زده چې دا قول راجح دی چې قرباني ټوله مجموعات سلو ورځې دي سره د اختر د ورځې نه دا د الله د نبی او د صحابو نه دا طریقه ده قرباني به د اختر منځره مخکې نه کې ته چې کوم ادګا لذي دا ادګا من چې وشو دا غي نه پس به قرباني کې دلیل هغه حدیث بخاری کې ابو برده بن نیار نبی سم د قرباني خطبه کوله وی فرمایل کچا د اختر نه وروسته قرباني کړي نو قرباني شو که د اختر نه مخکې کړي قرباني نه ده سړی فاسد و یا رسول الله ما هو سحر چې منځوک ما واسم د اختر روز ده نو قرباني مې وکړه ټک ټک مې کړه گاونډیانو باندې مې غوخه وخوړله خپل مې وخړله د بخاری ډیر روایتونه دي د خلاصه دي سیده خپل مې غوخه وخړه گاونډیانو کرے مې ولېګل بیا منځل رااله نبی علیہ السلام شاتو کا شاتو لحم دا ستاسو د غوخي پروګرام ځان له غوخه کړه سه وته بل ساروي لاله نو ویل چې ما سره بل ساروي نشي یو ورغو مې را سره ده او ورکوټه د ډیر ورغو نور سارونه خله ودا علال کا خستان علاوه د چا د پاره جایز نه دي مخکې جمعه کې ما ویلو په ورغومه کې هم دوغه خونه دي په اوخ کې هم دوغه خونه دي په غوایي کې هم غاخونه دي په سنډه کې هم غاخونه دي سیوا د ګډ نه چې د یو کال ګړو یا د نه میاشتو ګړو بس ټیک دا کفایت کوي باقي ټول سارو کې دوغه خونه دي د صحابي ته ول جستانه علاوه د چا د پاره بجایز نه یو ته دا ورغومه علال کده دا خصوصیت نور عام سارو کې دا کلون ولنو علم سره ضعیفه ده سارو کې غاخونه دي او غدري احادیث د علماء او اقوال می ترجمه کې طویل دي نو دا اختر نه مخکې تا قرباني وکړه د ادګا دراتلو نه مخکې دوباره او بل ساروي علاله او که مخکې نو سنت طریقه چې د ادګا نه واپس راشي نو قرباني وکړي په دغه ورځ باندې روزي موجي نشته صرف یو امساک د په کتابونو کې نقل لې چې د الله رسول به غټ اختر کې سحر به وته نو څه خوراک به نه کاو هم د قشان به سحر وتستا پښمنه مشمنه به نه کاو چې د اختر منځ به کو داغه نه واپس براغه نو به خوراک کو دا سنت طریقه ده صحابو نه د نقل لیک د قرباني وخت د سړی ایثار شي او د قرباني غوخه باندې سړی شروع کی اول کې نو دا بهتره ده او که قرباني وخت د سړی نشي ساره دی او قرباني زمنګ د غټ سالو د ماسپخینې وی بجې پورې نه برابرېږي او ټلګری پکې نو دا ګرانه ده نو چې د اختر منځنه پس را لې بیا چې وسکا دا د غټ اختر کې د سنت طریقه دا چې سحر نه به خوراک نه کې دي ته روزه وي د بډایګانو ته روزه وي دا روزه نه داس امساک ده خدا واجب نه ده ځکه دې صحابي کسازو خیال مخکې خوراک کړی د بخاری حدیث ده او نبی صلی الله علیه وسلم ته خوراک نه قار شوی خو به قرباني قبل الصلاه ته قار شي چې دا غلطه وکړه نو دین امام بخاری دا خبره ثابتوي چې دا مخکې خوراک کول او نه کول خوراک دا سو واجب درجه نه کچا مخکې چې اوس کو ادګال لړنو دا حرام کار نه دی خو سنت طریقه باندې چې پورا عمل کوو نو په غټ اختر کې به دا طریقې چې سهار نه بس ناشته ماشته نه کوو او به هم نس کو دغه شان به اختر منځو کو چې اختر نه واپس رالو بیا به خوراک او دا زمونږ د نبی عامه طریقه په دې باندې عمل کول پکار دي